اشرف غنی راځي څنګه کله او د چا په غوښتنه. اوس خبره دا ده چې دغه اوازه رښتیا ده که نه. په دې اړه ټول تازه حقیقتونه په همدې ویډیو کې وګورئ او د نورو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کابل نیوز په نوم جعلي فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې حکومت له پخواني ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې دي او په روانه میاشت کې هیواد ته د راتلو ژمنه کړې ده. خو کابل نیوز وایي چې دغه پاڼه جعلي ده او حکومت هم دا څرګندونې ردوي. کابل نیوز ته منسوبې یوې جعلي فیسبوک پاڼې چې املایي ستونزې هم لري لیکلي دي چې ذبیح الله مجاهد له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په روانه میاشت کې د راتلو ژمنه کړې ده. مجاهد وایي چې د غني د راتګ لپاره به مراسم په راتلونکو 4 ورځو کې ونیسي او د راتلو سره به غني ته یو لوی وزارت وسپارل شي. دغه پاڼه تر 48,000 زیات تعقیبونکي لري او د لیکنه نن د لیندۍ دویمې له غرمې وروسته تر 2 بجو او 25 دقیقو 33 تنو له نورو سره شریکه کړي او 63 کسانو پرې لیکنې او تبصرې کړي دي. خو د کابل نیوز خصوصي ټلویزیون یو خبریال وایي چې یاده پاڼه جعلي ده او له څه مودې راهیسې ناسم راپورونه خپروي. د افغانستان د سرپرست حکومت مرستیال ویاند احمد الله وثیق پژوا خبري اژانس ته وویل چې د کابل نیوز په نوم د یادې فیسبوک پاڼې څرګندونې ناسمې دي. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې دا ویډیو مو تر دې دمه ولیده. که تاسو د یادې پاڼې د دغه پوسټ په اړه او همدارنګه د ولسمشر غني د راتګ په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې را سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو انتقادونه، پیشنهادونه او نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.